د کوم چې رشوت علي هغه له پیغام ورکوي ول رشوت داسې ورکوم چې حرامان شو حرام هو داسې نه دي حرام دي چې وخوړو حرامي شو کنه 100 کې چې 90% دي کنه هغه رشوت اخلي 10% چې هغه سره زمنګ سره به شوي ډېری خو مطلب ورکړي دي رشوت نه دي ها ولې نه پولیس اخلي کنه نو لکه موږ خو چېرته کله راغلي نو دی خو چېرته کله نه کله یار ټایم تاسو ټایم باندې دوکان دی باندې کله مخکې سموک د وجې چې دغه وکړ په هغه وجه کې یو ځل راغلي ول تاسو دوکان ولې دغه کړی دی دوکان یې سیل کوو بیا هم لږې پیسې ورکړې بس هغه یو هم نشته چې رشوت نه بغیر چلیږي ټول رشوت خوري کارونه صحیح چلی السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ بسین خبر زه یم ستاسو خوست ادریس خان نن موږ راغلو مارکیټ کې مارکیټ کې ډېر ایشو چلیږي راځئ زموږ سوال دا دی خلکو نه پوښت کوو چې د دنیا کې کوم یو محکمه ده هغه رشوت نه بغیر چلیږي راځئ خلکو نه پوښت کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې الحمدلله الله ډېر شکر دی څه نوم تاسو زما نوم تسلیم خان دی تسلیم خان بھائی تاسو ماده ویا د پاکستان کې کوم یو محکمه ده کې رشوت نه بغیر چلیږي یاره ورور داسې موږ ته معلومات نشته چې صفا پکې څوک دي ته یو هم پکې نشته دی هغه سړی صفا چې کوم د خپل مور او پلار نه پیدا شي هغه صفا دغه ټایم باندې وروسته خو یې پته نشته ستاسو خیال سره کوم یو ده یاره وروره موږ ته پکې دلته نظر نه راځي دروغ ته نه شو ویلی روجه ده ته اورېدو تاسو کتلی دي یاره جی موږ داسې کار الحمدلله موږ باندې راغلی نه دی او چې راغلی رشوت په هر ځای کې چلیږي رشوت نه غیر خو یو کار هم نه کېږي چې هغه هر ځای له ځای ته اورېدو خامخا به هلته پیسې لګې وی به کار کې نور داسې کار په موږ نه دی راغلی تا ته اوس موږ ووایو چې یاره دې ځای کې موږ دا کار راغلی او موږ خامخا دا رشوت ورکلی ته اورېده الحمدلله داسې کار موږ نه دی کلی او نه زموږ سره داسې کار شوی چې یاره موږ په هغه ځای باندې رشوت لګولی کوم یو حکومت رشوت نه بغیر چلیږي نو دا خو پته نشته حکومت خو نن سبا شته دی نه نو تاسو پیسې ورکړي دي کې رشوت کې یو کار لپاره موږ رشوت وروره دغه شی نه دی کړی یو هیڅ نه دي ورکړي چې کله نه دی نو کې به موږ رشوت څه موږ الحمدلله د خپله غریبي کوو دا اورې داسې کم کار موږ باندې داسې کم کیس نه دی راغلی هغه باندې موږ ګیره یو رشوت ورکړی دی نور د خپله غریبي کوو الحمدلله اوسه پورې ما ولې ورکړي دي تاسو ولې پیسې ورکړي دي زه وایم موږ پیسې ورکړي نه دي نو نه دي ورکړي دي داسې کلی نه دی نو یو کم کار وکړي هغه پیسې ورکړه ما خپل کاروبار دی الحمدلله خپل کار کوم نو رشوت به کومه خبره ورکوم رشوت هغه خلک په هغه خبره باندې ورکوي چې کم کار دی کله یا کم کار له مخکې زه ته اورېده زموږ دغه خپل د غریبۍ کاروبار دی خپل کار کوو کوم هلک چې پیسې ورکوي د رشوت کې چې ما لپاره دا کار کدا کار هغې باره کې څه پیغام ورکوي تاسو بھائی جانه چې کم کار هر کم کار له زه ته اورېده داسې پورته بړایي خو نشته دی هغه به رشوت لګې پیسې به لګې به پورته خېږي چې پیسې دې نه لګولي یو قسم نشي تللی تا خپله باندې زموږ کرکټ ټیم وګوره ته اورېده دا په رشوت روان دی غوندې ښه ښه کلاړیان په هغې پاتې دي ته اورېده د هغوی کلاړیان اوس په خپله باندې خبره کوي چې یاره دا په پرچۍ باندې چلېږي نو پرچې خو هغه شوه چې پیسې شوې که نه پرچې شوله څه پیغام ورکوي اوله نو بس وروره موږ پیغام داسې ورکوو چې کم سچه کس او کم صحیح کس هغه مخې له راولی د خلکو باندې کاروبار او مخکې تګ هغه خپل د ملک نقصان دی ستا نقصان دی دې باندې ستا غونډ پہچان ختمیږي ته اورېده چې یاره دا په هر ملک ته پته لګي چې دا سړی په پرچۍ چلیږي دا سړی په غلطه چلیږي دا وګوره موږ څه حالات دی د ملک ته اورېده د کوم چې رشوت علي هغه له څه پیغام ورکوي ول رشوت داسې ورکوم چې حرامان شو حرام هو داسې نه دي حرام دي چې وخوړو حرامي شو که نه هغه ته خپل ځان ته سوچ وکړي چې زه دا حرام خورم دا پردی حرام دي دې نه سار له زما دا نسل ته نسل خرابېږي یو کس له نه ده چې یو کس هغه حرام وخوړه بس په حرام باندې دغه شو د هغه نسل نه نسل غون خراب دی هغه به ټول په حرامو چلیږي چې سچ د الله په ذات باندې یقین وکړو سچ د الله دغه ته چې کوم دغه په حق کې الله پاک برکت هم ورچوي او هغه به الله پاک هغه له کم ورګرځوي او چې په حرام یې خوړله حرامو نه به حرام هغه نه پیدا نه جوړېږي نور د مسلمان دپاره حلال رزق پکار دی حرام نه څه پیدا شو چې سړی محنت هم کوي غونډه ورځ ګرځي مو بیا حرام هم ګوري ته اورېده نو هغه هغه محنت خو پالتو شو تا چې کوم هغه ډیګریانې اخیستې او ستا پالتو شولې کم سړی چې غزي ته رسېدلی او هغه بیا رشوت اخلي که نه هغه په ډیګریانو ختی دی د هغه ډیګریانې خو بیا جالي شولې هغه ډیګریانې خو د بیا پیسو اخیستې دي د هغه د بیا پوره تصدیق ولکلی شي ته اورېده چې دا سړی په کومه طریقه دې راغلی دی چې کوم سړی رشوت نه اخلي وی دا سړی سچا او ایماندار راغلی دی خپلې پیسې خرڅ کړي او دې دغه ته رارسېدلی دی ته اورېده داسې خلکو لپاره څه پیغام دی تاسو خلکو لپاره داسې پیغام دی چې د الله نه توبه وباسئ ته اورېده په حلاله باندې سوچ وکئ حرام به تاسو څو پورې خورئ بیا به هم غرق او پرک ځئ ته اورېده
دنیا به هم غر کوي او آخرت به هم غر کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی. خیر هری د څه نوم دی؟ زما نوم زاید. زاهد بھائی تاسو ما د کار څنګه چلیږي؟ ولا کارونو مزه نشته دی یار. تاسو کار څنګه چلیږي؟ کارونه صحیح چلی. صحیح چلیږي. روزه ده؟ تاسو ما دا وایه د پاکستان کوم یو محکمه د هغه رشوت نه بغیر چلیږي؟ یو هم نشته چې رشوت نه بغیر چلیږي. ټول رشوت خوري. ولې؟ بس ټول رشوت خوري او دغه یې کنه د هر چا. تاسو داسې کار کړی دی کوم کس له پیسې ورکړي رشوت لپاره؟ په پاکستان کې داسې کس ته ماته وښایي چې هغه پیسې نه اخلي بغیر د رشوته کار کوي. هر یو رشوت باندې کار کوي. رشوت به اخلي بیا به کار کوي. او پاکستان کې کوم حکومت دی هغه د رشوت ختمولو لپاره څه اقدام کوي؟ ولا هغه هېڅ هم نشي کولی. داسې یو کس دی راولي که نه چې هغه وله سم دغه وکړي. دا خو چې کومه دا په خپله باندې رشوت خوري دا خو هېڅ هم نشي کولی. کوم کس دی؟ هغه عمران خان دی. هغه ختموي رشوت؟ هغه ختمولی شي. څنګه؟ هغه ختمولی شي. هغه ادارو باندې د خیل ساتي د هغه یې که نه په لاس کې. دا خو په خپله باندې رشوت خوري ادارو ته به څه وایي. او ستاسو خیال سره چې کوم دا غټ محکمې دي هغه به رشوت اخلي؟ ټول یې رشوت اخلي. سکولونه کالجونه دي ډور په هر شي کې رشوت چلیږي. په سکول کې کالج کې ادارو کې تانو کې هر شي کې رشوت چلیږي. تاسو سکول کې رشوت ورکړی دي؟ او که نه رشوت څنګه ورکړي دي؟ رشوت باندې پاس کوي. هغه په رشوت دې فیل کوي. هغه کیسې نمبر دله په رشوت باندې زیاتی. پاس دې په نمبر رشوت باندې راولي. هغسې یو هم په دغه باندې راولي په خپل دغه باندې. څومره تعلیم کړې ده؟ ما 5م پړ کې کړی دی. 5م کې به رشوت ورکړې ده؟ 5م کې مې رشوت ورکړی دی. چرګان به مړه وړه په هغه باندې پاس کولو صفا خبره ده. داسې یو هم نه پاس کړی. اورې کوم چې د رشوت اخلي هغه له څه پیغام ورکوي؟ بس هغو ته دا پیغام ورکړم چې رشوت مه اخلئ. ښه خبره نه ده. د سره تاسو ژوند ټول تباه کېږي ځکه چې حلال رزق ګټئ. حلال رزق ښئ. حکومت ته څه پیغام ورکوي؟ بس حکومت ته دا پیغام وي چې بس دا رشوت چې کوم ادارې اخلي چې دا خیل پې ساتي. رشوت مشوت نه اخلي. اورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر خیر خیریت دی؟ لاری څه نوم دی؟ ذاکر. ذاکر بھائی کار څه کوي؟ کار گزاره کې بازار یخته سره. څنګه چلیږي کار؟ بازارونه ټول دغه دي خالی دي. روزه کې څوک راوځي نه. فارغه ناستي ټول دکان. روزه نیولې دی؟ الحمدلله. څومره روزه ده؟ 5مه. اچھا سوال زما دا دی چې پاکستان دی کوم یو محکمه دی هغه رشوت نه بغیر کار کوي؟ ټول د نه سړي زامن دي. ستاسو خیال سره څنګه؟ پاکستان کوم یو محکمه دی هغه رشوت نه بغیر کار کولی شي؟ رشوت ټول کوي. ما ټول په رشوت سره چلیږي. ټول رشوت اخلي؟ ټول رشوت دی. پنجاب کې علي. پنجاب کې څنګه اخلي؟ هغه بس ټول څه کار رامخې ته کې او رشوت ورکوه ځان دې په اخلاص داسې نه دغه کوي. تاسو رشوت ورکړي دي څه کار لپاره؟ اخلي چې تی نه ورکوي خپله دې تنګی په عذابی دي. تاسو ورکړي دي؟ موږ وایو ورکړي. څه کار لپاره؟ کمیټۍ والا راځي تنګول کوي. مریم نواز حکومت دی پنجاب کې. زما دویم سوال دا دی کہ دا عام کس دا زی سرکاری ادارے تا هغه رشوت نه بغیر کار کولی شي؟ عام کس ایسې نشي کوی. او د بازار کې چې کوم مشر دغه ټول رشوت باندې چلی. دا رشوت باره کې حکومت ته څه پیغام ورکوي؟ دا حکومت ته دا پیغام ورکوي چې د سختیانې نه کوي او سختیانې کوم رشوت اخلي بیا هم ثاني موږ ته جوړېږي. ثاني دې جوړه کې رشوت مشوت دی نه. کوم چې رشوت اخلي هغه له څه پیغام ورکوي؟ هغه دا پیغام ورکوم چې کار هم نه سموي او رشوت بر نه اخلي او کار یې نه سمېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی جی. تاسو څه نوم دی؟ احسان الله. احسان الله بھائی تاسو ما ته وایه کار څنګه چلیږي؟ بس الحمدلله گزاره کېږي. کارونه ته پته شته د سږ کال ټول کار نارمل وچلېده. نه جیب نه د وړي کمزوري دي بازار. روزه کې ښه دي؟ روزه کې بیخي کمزوري. سوال زما دا دی پاکستان کې کوم یو دا اداره دی چې رشوت نه بغیر چلیږي؟ پاکستان کې یوه اداره هم د رشوت نه بغیر نشي چلیدلی. ولې؟ بس دا د دې ملک بنیاد پته نه غلط بخسته شوی چل بی انصاف پکې نشته دی. بس دغه واجب کې رشوت چلیږي او رشوت نه بغیر کې کار نه کوي. په میرټ باندې کار نه کوي پاکستان. تاسو تعلیم کړې ده؟ منګه تعلیم نشته انپړ. تاسو رشوت ورکړې ده؟ منګه چېرته کله چې رشوت نه دی ورکړی بهرحال چېرته پولیس راشي یا کله ټایم مساله یې ټایم باندې دکان وخت نه دی بند کړی یا بل څه داسې مساله نو
خامخا بیا هغه رشوت کې شماري کنه ها. څنګه علي بیا نو لکه موږ خو چېرته کله راغلي یم نو دی خو چېرته کله نه کله یاره ټایم تاسو ټایم باندې دوکان دی باندې کړه مخکې سموک د وجې چې دغه وکړ په هغې وجه کې یو ځل راغلي ول تاسو دوکان ولې دغه کړی دی دوکان یې سیل کوو بیا مو لږې پیسې ورکړې بس هغې دا رشوت ختمول لپاره حکومت له څه کول پکار دي نو بس چې انصاف راولي په انصاف چې راغی بیا یو کس ته چې انصاف میلاو شو چا ظلم کړی او زیاتی کړی هغې ته سزا ورکړه شو مظلوم ته انصاف ورکړه شو پخپله بیا سیستم صحیح شي کوم کس چې د رشوت علي هغه باره کې څه پیغام ورکوي نو بس هغې دا پیغام دی چې د دنیا خو لږ وخت دی او لږې پیسې دي هغه خو به دغه کړي خو بیا د دې جواب ورکول ډېر ګران دي نو دې نه دې احتیاط وکړي هر سړي ته ما دا پیغام دی چې رشوت نه ځان وساتي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر الله کا الحمدلله څه کار کوي بس یاره دا کاروبار دی ترپالونو نو څه به وکړو کاروبار څنګه چلیږي کاروبار ښه دی ګزاره کوي بس اوس دې روجو کې لږه ګزاره شروع کړله پهله ډېر زیات چې و که نه مزه یې نه وه زما سوال دا دی چې پاکستان کې کوم یو اداره دی چې رشوت نه بغیر چلیږي پاکستان کې نن سبا داسې اداره ناممکنه ده ولې بس تاسو ته پخپله پته ده نو دا ټول ادارې رشوت علي او بس اشته پکې ته چې رشوت نه اخلي خو ډېرې چې دي هغه رشوت اخلي لږې چې دي هغه مطلب کې په 100 کې چې 90% دي که نه هغه رشوت اخلي 10% چې دي هغه صحیح تاسو سره دا سین زمونږ سره به شوي ډېرې خو مطلب ورکړي دي رشوت نه دي ها ولې نه پولیس اخلي که نه چاله ورکړي دي پولیس دی هر قسمه خلک دی اوس تاسو څنګه ورکړي دي بس اس بي سي ته خو ونیسي انټري را سره یي آی ډي کارډ را سره یي اس بي سي ته ونیسي او تاڼې ته هم دنده کې بس وایي دونه پیسې راکوي د دروغو یې پایارو کې تاسو جګړه کړې تاسو دا شه کړې تاسو دا شه کړې کوم چې دا رشوت علي هغه له څه پیغام ورکوي هغه له څه پیغام ورکو دا پیغام ورته ورکو چې بس الله تعالی به ترېنه تپوس کوي نو په دې دنیا ترېنه څوک تپوس کولی شي هغه خو چې لکه مطلب کوم دغه یې شروع کړی دی د هغې به څوک څه دغه به ورته ووایي او په خپل حکومت یې دی دا کوم کس چې رشوت علي هغې باره کې حکومت له څه اقدام کول پکار دي حکومت له دا اقدام کول پکار دي چې هغه منع کړي نه منع کېږي ډپټي ورله ختم کړي څه نه څه دغه خو دې وکړي که نه مطلب د غریب سره ظلم کوي زیاتر د پښتنو سره ظلم کوي د دې ظلم نه دی هغو ته ووایي چې تاسو بس کوئ جی ناظرین تاسو حلقه رایو اوریدل خلک وی چې ټول ادارو کې رشوت علي او کوم چې غټ غټ ادارې دي هغه به رشوت علي کوم چې ایډوکیشن دی هغه به علي تاسو دې سره خپل میزبان عزیز خان له اجازه ورکوي الله نگهبان